سمه یو لخته زما ملا پورې رالې وشوله د خوبه پاڅېدم ما ورانې کړیکې وکې مور مې راجوخ کړمه سینې ته شوه په ما راماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکو د ډېرې یارې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. دا کوم ملګری چې دا پروګرام را جوړ کړی عارف صاحب او دا کوم ملګری چې موږ له ګفټ راکو ډېره مننه کوو. ښکاري چې ما بغیر عنوانه زندگی تیره کا ځکه مې ډکه د ارمانه زندگی تیره کو چې زه د ستا سوري ته سوځم ته زما سوري ته مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندگی تیره کا. او حیران چې راته ګورې عجزن ما جوړ نه پیژنې ته سوې ما بغیر له تا نه زندگی تیره کا. حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې ته سوې ما بغیر له تا نه زندگی تیره کا. او د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیره کا. د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیره کا. او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه ما د ځانه زندگی تیره کا. او چې ستاسو کډې سېزلې تاسو مړه وئ جوړې تاسو بغیر له تیر کمانه زندگی تیره کا. لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بندي درمان صاحب لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بندي دغسې مونږ د غره له شانه زندگی تیره کا. او د ډېرې لوږې نه راپرېوځم په ما سر وګرځي ته سوې مونږ څنګه خانه زندگی تیره کا. او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندگی تیره کا. او به سره هغه سړی نن ټوله دنیا پیژني تا په دا خپله خونه ورانه زندگی تیره کا. ډېره راشي بسر صاحب ځان ته مخ خلاصوي راشي. دا مولانا صاحب ناست دی د لپاره یو دو شعر چې خدای دې رعایت کړي چې یریدلی یم د کور د څوکیداره عجیزه یریدلی یم د کور د څوکیداره هسې نه چې راته ونه نیسي لاره سړی جوړ شي د پاکو ځینې دینداره زه دې خپلې بېوسۍ کړمه خودداره او زه به هره اوزګارېږم خپله یاره چې اوزګار شمه د ژوند د هر یو کاره. نظم کم یو وایم یار هغه نه هغه دا داسې لږ دی یو څو یو دو درې شعر دي په فرمایش او نظم زه ګورم که هر یو مې مخې له راغلو. ما به د شاتو نه هر چاته ډکولې ډیوې ما د ړندو په دروازو کې بلولې ډیوې مرګ ته به ټوله کیسه کومه چې په ژوند کیسو ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولې ډیوې. اوس قافلې له د سالار شپه کې پیدا کړي که نه دې خلکو ولې په تلو کې ماتولې ډیوې چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي مونږ په جیبونو کې د دې یاري ساتلې ډیوې. او چې کله وخت د رښتیا راغلو نو دی چپ پاتې شو دی د جابر د یاري شاته پټولې ډیوې او بسر خپل کور کې دی نشته په تیاره کې ناستې تا په کم سوچ په دغه خلکو خرڅولې ډیوې. نور هیڅ پوهېږم نه صرف بس دا یو خبره یو انځورګر مې په دماغ کې فنباره جوړوي او یو نجار مې په ترخزه باندې فکر تراشي پیژنګلي مې د سپېڅلې عقیدې سره کوي هغسې بیا مې احتیاج کې د یو پاکې جذبې او راپزړه کې یو کیسه د مور د ستړي ژوندون انور ښه مې یادېږي هغه ورځ زمانه نه هېرېږي چې د سړک په غاړه مور به مې خیرات غوښتلو او زه به یې سم د ځان سره په لوپټه وده کړم
دواړه لاسونه به یې پورته که د خدای په نامه لږ څه خوراکوي چې بچی راته د لوږې نه مري او په بدل کې به یې هر چاله جنتونه غوښته ویل به یې خدای دې د دې ټول جهان بادشاه کروره الله دې تعالی بدلونه یو په سله درکړي په ما راټیټه به شوه ښکل به یې کړم په دواړه مخه زما د مخ نه به یې زر زر خولې وچکړلې په لوپټه باندې بیا هم رانه مچانو شړل خو عجیز صاحب پولیسان هم فقیرانو پسې سم ګرځېده زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې عزیزه غر کودومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیول او په شنه لخته یې بې درېغه ګزارونه ورکړه سمه یو لخته زما ملا پورې رالې وشوله د خوبه پاڅېدم ما ورانې کړکې وکې مور مې راجوخ کړمه سینې ته شوه په ما راماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکو د ډېرې یارې دواړه لاسونه مې د مور نه راچاپېره کړله د مور د سترګو نه بوخ کې زما خولې ته راتلې زما وښکو باندې به راوبهېدې او یخې به شوې زه ویرېدم رېږدېدم هم د مور زبېرګونه چې به یې د لښتې هر ګزار سره د خولې نه وتو بیا هره شپه به یې خپل ځان له ټکورونه ورکول په دغه حال کې به یې هم زما ډېر خیال ساتلو که ما میتیازې به هر څنګه ورته جوړی کیو کې هېڅ په یو حال کې د غېږې غورځولی نه یم په کومه شپه به چې زه ګرمې ته بیوني ومه هغې به سمه د ازغو په سوکو شپه تېره کا بلا مو دیو شو چې مور زمانه نه هېرېږي هغه زبېرګي هغه ټکور زمانه نه هېرېږي بس د یو ورک احساس مینت مې لا غوږونو کې دی هم مې د لښتې چاپ په ملا پورې لا هغسې دی زه چې دا نن هم پولیس ووینم نه ویرېږم زر خپلې مور پسې اوتر نظر وګرځوم هغسې بیا زه د قربان نارې باورم او د فقیرې مور احساس مې غېږ کې کلک ونیسي او ما به سر ته یو اواز وکړي د خدای په نامه لږ څه خوراک کوي چې بچی راته د لوږې نه وي